رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د موږ نننی پروګرام ده چې آیا الحاد عقیدوي مکتب ده یا ساینسي مکتب ده. که موږ نننی ملحدینو سره بحث کوو، د دوی اولینه خبره دا ده چې وایي موږ په ساینس خبرې کوو او موږ په ساینس باندې خدای ردوو او تاسو عقیده لرئ چې خدای شته. د دغې موضوع د تشریح کولو لپاره دا پروګرام ما جوړ کړ چې زه غواړم په ثابت ورسوم چې د ملحدینو اساس بنیاد یا مکتب په عقیده په باور باندې وړل مکتب ده. دې لپاره دوستانو زه غواړم چې د قرآن شریف یو آیات چې سوره اسراء یو اتیاوم آیات ده تلاوت کړم چې وایي وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. وایي ووایه چې حق راغی او باطل له منځه لاړه، یقینا چې باطل له منځه تلونکی ده. دوستان روث بلګراهام یوه عیسوي مبلغه وه، دې یوه خبره کړې ده چې وایي it takes more faith to be an atheist than to believe in God. یعنی دا وایي ډېره عقیده غواړي چې ته ملحد سې نسبت د دې نه چې ته په خدای باور وکړې. ځکه که موږ ننني ملحدین ته وګورو، اکثره یې په پروفایل پکچرونو باندې فیسبوک کې ټویټر کې هغه کې دوی غټ لیکلي دي چې we don't want to believe یا I don't want to believe I want to know. دغه کوټیشن یا کوټ چې ده دا د کارل ساګن ده چې هغه خپله یو فیزیکدان وو. نو دوی د دوی دا خبره په پروفایل پکچرو کې ږدي او د دې څخه هدف دا ده چې موږ نه غواړو چې باور وکړو، بلکې موږ غواړو چې پوه سو او موږ په علم باندې روان یو، په ساینس باندې روان یو. بس مې دوستانو شروع کوم چې آیا د دوی مکتب واقعا په ساینس وړل ده یا په عقیدې وړل ده. د دوی غټترین بنا، غټترین مکتب هغه د تیوري آف ایولوشن یا د ارتقا نظریه ده. غواړم چې دغه نظریه تاسو لپاره تشریح کړم. اوله خبره دوستانو، د تیوري آف ایولوشن یا د ارتقا نظریه مبانی یا بنیادګر چارلز داروین و چې هغه یو انګلیسي عالم و. دې دوستانو په خپل یو کتاب کې چې په نامه دی د آتر آف بیوګرافي یا د لیکونکي معرفي په 2 صفحه کې یوه ډېره جالبه خبره لیکلې ده. دې لیکلي دي وایي ما چې کله د دنیا ښایستهتوب ته ولیدل او جالب او مختلف شیان مې ولیدل، وایي دا نه منونکې ده چې موږ ووایو دا په خپل سر رامنځته راغی او یا دا بغیر د کوم هدف څخه رامنځته راغی. او د دغې شواهدو په اساس یا د دغې خبرې په اساس زه باید د خدای باور لرونکي د علماو په لیست کې باید وپېژندل سم. دا په دې معنا چې چارلز داروین خپله یې چې د دنیا ښایستهتوب خلقت ته یې لیدل، دی به ویله چې زه په خدای باور کومه، ځکه امکان نه لري چې دومره ښایسته دنیا بدون د کوم مقصد نه یا سر به خود رامنځته راسي. اوس راځو دوستانو د تیوري آف ایولوشن یا د ارتقا نظریې لومړی سفر ته. دوستانو دغه چارلز داروین په خپل کتاب کې چې ډېر مشهور ترین کتاب ده په نامه دی د اوریجن آف سپیشیز یا د انواعو آغاز یا چشی بنیاد ہے. دی دوستانو سے how life originated یا how life began دی اول
یو دوست لپاره خط لیکلی ده، یعنی دا غواړي چې دغه حساب کې د دې په فکر چې کومه خبره وه دې دا د ژوند یا د زندگی خلقت نه بلکې نوعیت یې معرفي کړی ده چې دا ژوند څنګه رامنځته سوی ده. دې دوستانو په خپل کتاب کې لیکلي دي چې ډېر پخوا یوه چینه وه. په دغه چینه کې مختلف ګازونه د مثال په ډول هایدروجن، نایتروجن، میتان، امونیا، فاسفورس، دوی په دغه چینه کې د یو کیمیاوي تعامل په اساس او همچنان د یو زیات حرارت او د تندر چې په انګلیسي کې ورته تندر وایي، دوی یو تعامل وکړه سره د یو کیمیاوي تعامل په اساس دوی لیوینګ سیل رامنځته راغی. څه رامنځته راغی؟ لیوینګ سیل یا ژوندۍ حجره منځته راغی. البته دا د داروین عقیده وه. دی داسې فکر کاوه چې داسې شی به رامنځته سوی وي، ځکه داروین د دغې خبرې لپاره هیڅ کوم شواهد نه درلودل. دی د خپل مکتب په بنیاد د عقیدې په بنیاد دلته شروع کړی ده چې د دې چې ولې دا ناممکنه ده او څنګه دا عقیده ده، دا به تاسو ته زه تشریح کړم. د دې له خاطره دوستانو چې د دې دا خبره کړې ده، دې لپاره دا خبره د دې ساینس ثابته کړې نه ده او دې لپاره هیڅ شواهد نشته. د هغې ورځ نه چې دې دا خبره کړې حتی تر ننني ایولوشتان یا د داروینیزم د مکتب علما تر اوسه پورې دوی لپاره ځواب نه لري چې دې لپاره شواهد او ویډیوګانې او د هغوی خپلې خبرې به تاسو ته د ثبوت په شکل وړاندې کړم چې هغوی خپله دې باره کې دوی څه ویلي دي. اوس راځم دوستانو چې آیا الحاد په دغه عقیده یا باور ده یا نه ده. په دغه اساس دوستانو په کال 1953 سټانلي میلر د خپل یو ملحد عالم و او دغه د چارلز داروین دغه نظریه په خپل لابراتوار کې اجرا کړله چې آیا واقعا داسې یو کار امکان لري یا نه لري. کله چې دوی دغه کار کاوه دا په خپل اکسپریمنت کې یا په خپل لابراتوار کې یا په خپل ازمایش کې پاتې راغی، دی دا خبره نسوی ثبوته کړی، اما په دروغ پروپاګاندا یې خپره کړه چې دا داسې سوی ده، دا امکان لري، داسې ده داسې ده. بیا نور علماو د دوی د ازمایښت هغوی په لابراتوار کې عملي کړل، ویل چې داسې څه منځته رانغله او دې وخت کې دغه سټانلي میلر غوښته چې د خپل عقیدې لپاره خپل فکر لپاره دا یو ساینسي بڼه ورکړي چې دې وخت کې د رسواسو او نورو علماو د دې دا کړنې څه کړل، رد کړل او ویې ویله چې سټانلي میلر دروغ ویلي. اوس دوستانو راځم چې آیا دا ساینس ده یا دا څه شي ده، اټکل ده. دوستانو کله چې لفظ د تیوري یادیږي موږ دوه خبرې لرو، یو علمي تیوري ده او یو غیر علمي تیوري ده. علمي تیوري علماو پورې اړه لري او غیر علمي نظر څه ده، دا عام وګړو لپاره اطلاق کیږي. چې دلته یو تیوري ده، یو هایپوتیسس ده. هایپوتیسس د هغه چا چې علم نه لري یو نظر ورکوي او تیوري د علماو نظر ته ویل کیږي چې دوی یو څه شواهد لیدلی دي او د هغې شواهدو په اساس دوی مخته ځي. اوس دوستانو آیا چارلز داروین دغه خبره د تیوري وه یا دا د دې اټکل و؟ ځکه ساینس مخکې له دې نه چې دوستانو ساینس باره کې تاسو ته معلومات درکړم، زه غواړم تاسو ته ساینس تعریف کړم. ساینس هغه علم ده چې په ازمایښت او په مشاهده ولاړ ده، یعنی هر هغه څه شي په لابراتوار کې موږ ثابت کړی سو یا په سترګو ووینو او په ازمایښت ولاړ وي،
دې ته موږ ساينس وایو. بغیر له دې نه هر څه سي موږ دې لپاره اټکل یا سپیکولیشن وایو. په حقیقت کې د چارلز داروین دغه خبره تیوري هم نه ده بلکې دا سپیکولیشن ده. ولې سپیکولیشن ده؟ ځکه دې لپاره چارلز داروین او حتی نننی علما د داروینیزم هیڅ شواهد ورته نه لري او نه دا ثابتوي سي په لابراتوارو کې. نو دې لپاره موږ حتی تیوري هم نسو ویلای بلکې دې ته موږ وایو سپیکولیشن یا اټکل. دوستانو دا خبره د چارلز داروین تر ننه پورې په عصري لابراتوارو کې دغه داروینستانو په اثبات نه ده رسولې. اوس دوستانو د دغې خبرې لپاره سه what is the origin of life یا د ژوند بنیاد څه ده، غواړم سه حتی د ننني ملحدینو علماو خبرې عقیده تاسو ته وړاندې کړم. د ننني داروینیزم پلار په نامه دی ریچارډ داوکینز. دا د الحاد یو عالم ده چې په داروینیزم کې زیات لاسته راوړنې لیکنې کتابونه یې لیکلي دي چې شاید هم په آینده کې د نوبل پرایز ګټونکی هم سي. اوس دوستانو په یو تلویزیوني پروګرام کې چې د هغې نطاق یا انانسر بالماهر خپله یو امریکایي لیکونکی او ژورنالیست ده. دغه د ریچارډ داوکینز څخه سوال کوي چې په ننني عصر کې په ساینس کې جالب ترین خبره یا موضوع څه ده؟ دې وخت کې ریچارډ داوکینز جواب ورکوي چې د اوریجن آف لایف یا د زندگی اوریجن بنیاد چې دا څنګه رامنځته راغلی ده. دا خپله په خپل خوله اقرار کوي چې وایي موږ د دې باره کې هیڅ نه پوهیږو. د دې چې لایف څنګه رامنځته سوی ده موږ هیڅ نه پوهیږو او زه غواړم چې د دې باره کې پوه شم is currently the most exciting area of scientific development. The origin of life is something we don't know anything about. The origin of life is something we don't know anything about. The origin of life is something we don't know anything about. We want to know something about it, and I would love to know how life actually got started, the origin of the first self-replicating entity. I'm not a biologist, and that's my top three things as well. Okay. Just how do you go from organic molecules to self-replicating life? That happened in the early Earth, and it happened relatively quickly. Very shortly after it could have possibly happened, it happened. You get them for free, but it's still just organic chemistry. At the end of the day, you want to have self-replicating life, and that's a mystery. دوستانو دغه یو لنډه او اوله حصه د دې وه چې د دوی د داروینیزم یا د ارتقا نظریې بنیاد اساسي ترین خبره او اولین ګام یې چې ده په اټکل باندې په ګمان باندې مخته تللی ده ځکه دوی دغه لپاره اصلا نه کوم شواهد لري نه کوم لابراتواري کې دا ثابتوی سي دا چې شي ده په ګمان ده او دوی عقیده لري چې دغه کار به سوی وي. دې لپاره دوستانو چې موږ کله دوی سره بحث کوو دوی دا خبره کوي نو دوی ته به وایو چې تا خپله مکتب تا دا عقیدوي مکتب چې تا ورته ساینسي نوم ورکړی دا په څه شي وړاند ده؟ دا خپله په څه ده؟ په عقیدې وړاند ده، دا په اټکل وړاند ده. دا دوستانو د موږ د موضوع اولین فصل و چې په دوم فصل کې به د دغه داروینیزم نور حصې به تاسو ته زه تشریح کړم چې دا څنګه په عقیدې ولاړ ده، نه په ساینس او نه هم په کوم خاص داسې یو موضوع چې دوی موږ ته د حقیقت په شکل وړاندې کړی سي. تر بله مو په خدای سپارم. سلام علیکم.